السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه ویاست. قدرمنو که چېرته تاسو واتس اپ استعمالوئ، فیسبوک استعمالوئ، یوټیوب استعمالوئ، انسټاګرام، ټیلیګرام، هر یو اپلیکیشن چې تاسو استعمالوئ نو دغه ویډیو صرف او صرف ستاسو دپاره ده. دوستانو ډیری وخت داسې وشي چې کله هم تاسو خپل موبایل چاته ورکوئ یا ستاسو موبایل په کور کې پاتې وي نو ستاسو ورور، ستاسو خور یا ستاسو هر څوک چې وي ستاسو واتس اپ خلاصوي، ستاسو آیمو خلاصوي یا ستاسو یوټیوب هر څه چې خلاصوي نو تاسو وایئ چې یاره دا دې باید خلاص نه کړي. نو چې کله هم هغه زما هر یو اپلیکیشن چې خلاصوي نو هغه ته دغه میسج ورشي چې دغه اپلیکیشن خراب دی، هغه بالکل ستاسو هغه اپلیکیشن نشي خلاصولی که هغه هر قسم اپلیکیشن به وي. دوستانو دا کیږي څنګه؟ ډېره اسانه طریقه ده. د دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار د ډسکرپشن ته لاړ شئ، په لینک باندې کلیک کړئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دا ایپ لاک دی، صحیح ده. چې کله هم دا تاسو خلاص کړئ دلته به تاسو یو پین کوډ ورکړئ چې هر څه تاسو ورکوئ. زه 1 2 3 ورکوم، یو 2 3 سمه ده. چې کله هم دا تاسو ورکو یو دوه تپوسونه دي، پرمیشن دي، هغه به تاسو الاؤډ کې اجازه به ورکړئ، بیا به دلته راسئ. ګورئ دلته ایپ لاک یې لیکلی وي، دلته تاسو دوستانو راشئ، دلته ګورئ دا ایپ لاک ده، خو دا هغه ایپ لاک نه ده. تاسو به سوچ کوئ چې دا خو ایپ لاک ده، دې باندې خو پاسورډ لګیږي، خو دا بل رقم ایپ لاک دی، تاسو یې خپله وګورئ بیا، صحیح ده. اوس ګورئ دوستانو زه دلته په دې جمع باندې کلیک کوم. د مثال په طور زه خپل یو اپلیکیشن بندوم، سمه ده. ګورو یو اپلیکیشن زه بند کوم، د مثال په طور واتس اپ زه بندوم، سمه ده. دلته راشي دا واتس اپ زه بندوم، صحیح. چې کله هم تاسو دلته اجازه ورکړه دلته به تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ. دلته ګوره دوه آپشن یې موږ ته راغی، یو قلف دی یو فیک دی. نو تاسو به لومړی په دې قلف باندې کلیک کړئ، هلته به تاسو نه اوکې غواړي، هغه به تاسو اوکې کړئ، سمه ده. ما هغه الریډي کړي. د هغې نه پس به تاسو دلته په دې فیک باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک نو بیا به تاسو د دې نه وځئ نو تاسو به لاړ شئ سیټینګ ته. چې کله هم د هغې نه ووتئ نو تاسو به سیټینګ ته لاړ شئ. د سیټینګ نه به تاسو دلته اکسیسیبیلیټي ته راشئ او دا به تاسو بند کړئ. دغه ایپ لاک به تاسو اجازه ورکړئ، که دا تاسو ورنه کړئ دا بیا نه کېږي، سمه ده. دا وګورئ دا ایپ لاک ته دا به دلته آن کړئ، صحیح ده. چې کله هم دا تاسو آن کړ، اوس زه نه پوهېږم چې په دې کې کوم یو دی، خو زه خیر دا ټول ایپ لاک یې زه آن کوم، سمه ده. اوس ګورئ چې کله هم هغه پرمیشن تاسو ورکړ تاسو به هماغه اپلیکیشن خلاص کړئ چې کوم تاسو کوډ ورکړئ. اوس ګورئ ورته چې کله هم زه خلاصوم ګورئ دا هم میسج ماته راکړي، انفارچونیټلی بزنس هاز سټاپډ. پوه شئ؟ نو دا داسې وي لکه چې دا ستاسو اپلیکیشن وایرس وهلی دی، صحیح ده. هر یو اپلیکیشن چې اوکې باندې کلیک کړئ دا به کار نه ورکوي. نو تاسو کولی شئ چې هر یو اپلیکیشن باندې دغسې کوډ ولګوئ. نو دوستانو ډېر زبردست او ډېر د کمال اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه وي حتما یې سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.